په ټولو سیزونو کې د ټولو نه آسان سیز جنازه ده او دست دې نه وي تیمم ووایه او په جنازه کې دوه سیزونه دا فرض دي څه ده یاد ساته تم کا وګورئ دوه سیزونه فرض دي یو قیام او یو څلور تکبیره بس یو درېدل یو څلور تکبیره او دا سبب پکې وي دا سنت دي نو راشه اول خو ګورئ الله اکبر. السلام علیکم ملګرو زما شرمان خان تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ ونه سب ډیر اسانه طریقه خو د جنازې او نو ډیر خلک د جنازه کې نه ودرېږي چې جنازې نیت نه ورځي جنازې نه ورځي نو پته نه لګي مولانا صاحب ډیر اسانه طریقه خو د صرف دا ویډیو ګورئ مولانا صاحب او مولانا صاحب کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ولیکه دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ. ٹھیک شو نو سبحانك اللهم وبحمدك خو بدبخته تاله درځي کنه دا موږ ځوانه وایه نیت تکي ضروري نه دی نویتنا ودیو لله تعالی ما تکبیرات صلاة الجنازه کوچوي خبره کوچوي دی سره نیت باندې زړه نیت بس دی نیت په دې ما په نیت بس خبره ختم نو الله اکبر بکی نو سبحانك اللهم خو تاله درځي کنه موږ کې خو درځي کنه دا وایا یو تکبیر کې دا شو دیم تکبیر کې درود شریف وایا خدای وشاهدنا وغائبا او دا غدا اللهم صل كما صليت وسلمت وباركت ورحمت اول خدای ته د موږ د موږ درود نه تکثر وایا صلی الله علیه وسلم برکات پدرین تکبیر باندې چوشو نو ټیک تا اللهم اغفر لحينا وميتنا دادا خدای داله درځي مله سر دوه یا ربنا اغفر لنا بس مونږ ټول باندې بس وشو څلورم تکبیر باندې سلام نو دې سکرا يرو دا جنازه ته ستا مکمل یو قیرات ثواب رسول الله مبارک د خپل مطابق او قدام نه درځي نو بس صرف الله اکبر خو درځي کنه مله اسم وای الله اکبر چې ما وی الله اکبر ته وی الله اکبر چې ما وی الله اکبر ته د سره کې سم وایا ان طالبانو په ټولو سيزونو کې د ټولو نه آسان سیز جنازه ده او دست نه وي تیمم وای او په جنازه کې دوه سیزونه دا فرض دي څه ده یاد ساته تم کا وګورئ تاسو دا واورئ مولانا صاحب ډېره اسانه کړه جنازه او چا اودس نه دي بوندې وي ما ټایم کې نو ډېره اسانه کړه صرف موږ ډېر خلک د جنازه کې نه ودرېږي جنازه سیر ته ولاړ وي تاسو خیال کړی وي نو به اودس نه بانه کیږي به دغه نه ودرېږي نو ځکه چې د جنازې ته پته نه جنازه نه ورځي او نه بانې کوي مولانا صاحب خبره صرف الله اکبر خو درځي الله اکبر به وکړي نو جنازه دا ویډیو مخکې ملګرو سره ذکر شیر کې د ثواب په نیت نو چې هر مسلمان ته پته ولګي د جنازې اسانه طریقه ده او مخکې ملګرو سره ذکر په دې شیر کوي او د جنازې ډېر اسانه طریقه مولانا صاحب تاسو بیان کړه وکړه نو د ویډیو کتل ډېره مهرباني وسلام.